نمونه که څېړي مست نوی زده ډېر ستر مشران درجی صاحب نجیب صاحب او دلته مشواني صاحب زموږ د سرانانو د ټول وایس چیرمن مولوي عمرجان صاحب پښتون صاحب او د دې لیسې قدرمنو استادانو د دې زموږ د کیمپ او د شاوخوا سیمو څخه ډېرو شملورو پښتنو عزیزانو ډېر خوشحاله یم چې داسې شملورو پښتنو په مخ کې مجلس خدای سره موږ ته ډېر ګران هم وي زموږ د وطن ډېر پوهان خلک ډېر غښتلي خلک په دوی فخر کوو ما درته وویل مال که د لیک واخوا ته وي که و دې خوا ته وي دا د نکو د ورۍ په دغه په شان دي دا نه سره بېلېږي کله هم زموږ عزیزان یاست زموږ وروڼه یاست موږ ته زموږ له مشرانو هدایت دی زموږ د پوهانو هدایت دی چې د دې خلکو سره به هر وخت تاسو په تماس کې یاست هر وخت به په رابطه کې یاست قدرمنو عزیزانو نن پرون داسې یو دوه ورځې دمخه سر سید احمد خان په نامه باندې په دې سرانانو کې د ډاکټر نعیم د کلینیک په شاته یو سکول دی مکتب دی په هغه کې هم داسې یو پروګرام جوړ شوی و په هغه کې اکثره بچیان ماشومان دا زموږ د په پلزۍ کیمپ یې بولي یا زوړ کیمپ بولي دا الکوان وو نو هغو ته مو ستۍ د کیمپ حواله ورکړله ستۍ باقاعده پر دې باندې ډېر ومږېدمه چې یاره زموږ دلته نوی کیمپ دی هغو یو ډېر بدلون کې راغلی په خلکو کې د علم په حواله باندې او خصوصا د ظاهر پښتون صاحب خو بیخي زما په خیال زما په زړه کې بیخي ډېر ځای دی چې واده مطلب د دې علم رڼا دونې خوراکه ده چې نن زموږ د دې کیمپ زموږ خویندې زموږ بچیان یا او زموږ دغه بچیان د علم سره منور دي او باقاعده په دې دغه کې سبقان دا ټول دغه کې الګوان ته علم ورکوي او سبقان وایي دغه مکتب څخه فارغه شوي نن دا د استادان دي نو ډېر خوشحاله یو عزیزانو پکار دا دی دا مخکې مې ویل دي جنګ د بټن دی جنګ د کمپیوټر دی زموږ د نیکهګانو د توپکو د تورو د لرګي جنګ ختم دی اوس هغه په خلیج کې یو پیاړه درولې ده د هغه ځای څخه بټن وایي پلانی ځای وایي میزایل که تیر شو نو برته یو بټن باندې راوګرځي بیا هغه مخصوصه کمره ولي نو پکار دا دی چې موږ به نن د کمپیوټر جنګ ته ځو د بټن جنګ ته به ځو او دغه چې کوم مطلب موږ په خپل آفس کې تربورګلوي وو سلسلې وو دغه موږ ډېر پریشانه کړي او دغه شیانو موږ ډېر شاته کړي دا پلانی ځای دی او زه پلانی ځای یم دا د پولې دا خوا سړی زه د پولې دا خوا سړی یم وروره موږ دوی ټوله سره عزیزان یو علم به کوو تعلیم به کوو په خپلو بچیانو باندې ما درسره یو مثال درکومه چې زموږ یو د لېر ځای رشته شته نو د اختر ورځ به موږ مبارکۍ له ورغلو د هغه د یو سپین سرې وله دا ډېره پانګه او علمي ښځه وله نو د اختر په اوله ورځ باندې لمسی یې کښېنولي سبق یې ورته وایي نو موږ ټول چې ترورې دغه ورځ نو بیخي د خوشحالۍ ورځ ده دی ویل یا خوشحالي خوا د ستا راوله یو ګنټه دوې تېره شوله نو د دې یو ټیم ولې ضایع شي وا په دغه یو ګنټه کې هم زه ډېر علم درته ورکولی شم نو خلک د اختر په ورځ زما په خیال زه خو یو خوا ستاسو ته کومه شي وروره د یو ټیم ډوډۍ خورئ د یوه ټیم ډوډۍ مه خورئ د یوه ټیم باندې ګزاره کوئ و بچیان باندې د یو ټیم په دغه باندې و بچیانو ته تعلیم ورکړئ زموږ چې تعلیم وکړي زموږ د منځه به دا تربورګلوي دغه دننه چې کوم کوچنۍ کوچنۍ مسلې دي دا پلانی ځای دا پلانی سړی زه ښه سره ښه مسلمان ته پلانه مسلمان دا خبرې وروره ختم دي قومونه ډېر مخته ولاړو موږ په کار دا دی ښه علم وکړو ښه انسانان د ځانه جوړ کړو او مطلب وخت دونې مختصره دی دونې ژوند بخښنه غواړم صاحب 2 منټه غواړم ژوند ډېر مختصره دی وروره چې بیا د مرګه بعد اوف اوف لرو پلانی څنګه پلانی څنګه وروره په دې ژوند کې به په دې مختصره ژوند کې به ډېر ښه سره کوو که موږ ته مطلب لاس په لاس سره ورکړي زموږ د منځه دا بدۍ دا بدرنګۍ دا مسلې دا سلسلې به انشاءالله ټولې ختم کېږي او دا وچ په وچ د علم په رڼا باندې کېږي که موږ ته علم
وکړي ورور د دې اصلي علم سره به دیني علم هم کوو خامخا به کوو هغه په موږ باندې فرض دي او د الله پاک چې موږ په دین باندې مطلب نور کوو سره زما یو هلته په پاټه کې یو دوست دی بله خبره ده په دې سټیج باندې دا مجلس پاتې نه وي نو موږ د دې سړي خلک یو چې یاره ته د فلاني سړي سره څه تعلق لري یا ته د فلاني سره موږ ټول مسلمانان یو او په هغه کې مطلب هر څوک په خپل دین او په خپل دغه کې دونې معلومات دونې دغه لري پکار دا وي چې موږ په اسلام باندې دغه تر منور او خبر شو چې موږ له نورو قومو یا د نورو مذهبو خلکو سره په هغه باندې ډېره ښه مقابله وکړو نو بیا یې واره یو جهان مننه کوم چې زه خپله د مشرانو د تنظیم د مشرانو د معلمانو د تنظیم د سودې وایي شرمین یم زه خپله د مخصوصه تنخوا والا یم نو نن د دغه بچیانو لپاره زما په وس دا غونډې دي د 3000 روپۍ اعلان کوم چې دغه چې کوم ماشومان دي هغه اول و دویم راغلي دي هغه د استادان دی ورته د 3000 روپۍ اعلان کوم چې الله مې ژوندي لره په عزت واوسي کور مو ودان